السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو او د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللي شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 40 ویډیو سره حاضر شوي یو. نو اوس کومه ویډیو چې ده بیا هم عملي برخه کې ده مثل د همدې څخه وړاندې ویډیو چې وه نوټ برخه کې وه چې په موږ تاسو ته مثل د وینډوز کومه ورژن چې وي د مایکروسافټ وینډوز هم ټوله تاسو ته درښودلي وي. مثل یوه مې تاسو ته ښودلې وه مثل هر یو تاریخ مو هم درته ښودلی وه مثل څومره ورژنې چې مثل تر اوسه پورې اپډیټ شوي دي مثل رامنځته شوي دي مې ټوله تاسو ته در معرفي کړي وي. خدای دې وکړي تاسو ټولو ګللیو شاګردانو هماغه ویډیو هم په بشپړ ډول تعقیب کړې وي او د وینډوز په ورژن پوهېدلي یاست او زده کړي مو وي. ښه او نن به راشو مثال بیا هم عملي برخه کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې مثال موږ تاسو تر ټاسک بار نوټیفیکیشن پورې رسېدلي وو. نن به موږ تاسو سټارټ مینو وایو. سټارټ مینو مثال همدغه صحیح ته ویل کېږي. زه بیا هم تاسو ته وښیم دلته چې کله موږ تاسو په د سټارټ بټن باندې کلیک وکړو دلته یو لیست ښکاره کېږي همدغه صحیح ته سټارټ مینو ویل کېږي. د همدې په باره کې به نن موږ تاسو ته کمپلیټ درس تېر کوو چې مثال په همدې ځای کې د څه پروګرامونه وښیي کوم د نه وښیي مثال په دا لیست کې د کوم شیان وښیي کوم د نه وښیي د همدغه تنظیمات کو. تاسو ټول ګللي شاګردان ویډیو سکیپ کوئ او ویډیو تر پایه وګورئ نو انشاءالله تاسو بیا په بشپړ هدف د سټارټ مینو په ټول سیټینګ پوه شئ. ښه زه راځم بیا هم کنټرول پینل ته. په کنټرول پینل کې دلته راځم ټاسک بار سټارټ مینو ته. ټاسک بار سټارټ مینو باندې چې کله کلیک وکړم دلته راځم مثل چې سټارټ مینو برخه ته. همدغه درس د ټولو ایکنې چک مارکونه دغه موږ تاسو مثل دا اپشنه ده مو تشریح کړي. خدای دې وکړي چې به دا تاسو ټول ګللي شاګردانو پوهېدلي سه ویډیوګانې مو تعقیب کړي وي. نن به راشو مثال سټارټ مینو ته. له سټارټ مینو څخه به سټارټ واخلو. دلته زه راځم مثال په همدې کسټمایز باندې کلیک کړم. هر کله چې په کسټمایز باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو دغه شانتې لیست راځي همدا ډول یوه صفحه تاسو ته خلاصیږي. دلته لومړی دي مثال په همدې ځای کې مثال کمپیوټر دلته یو اپشن ده. هر کله چې تاسو مثال دلته په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ سټارټ مینو تاسو ته خلاص دلته کمپیوټر ښایي تاسو وینئ په همدې لیست کې. ښه دلته څو خبرې دي. هر کله چې مثال موږ دلته راشو دوباره بیا دلته داسې وایي چې ډسپلی اس ا لینک مثال د کمپیوټر چې دی په همدې ځای کې د فقط یې لینک په شکل وښیي مثال د کوم اپشن چې ده همدغه د موجوده وي. که دلته ډسپلی اس مینو کې مثال د کمپیوټر د مینوی کټګورۍ په شکل وښیي لیست په شکل دلته ډونټ ډسپلی دیز ایټم بیخي دې نه ښیي. موږ تاسو عملي کوو. لومړی دلته مثال زموږ سره لینک په شکل کوم هغه چې دی چک مار دی هغه لګېدلی دی. دلته راځو مثال تاسو ګورئ دلته لینک په شکل فقط موږ ته کمپیوټر ښیي چې کلیک وکړو کمپیوټر خلاصیږي. تاسو وینئ دلته خلاص شو اوپن شو. بیرته راځم مثال زه غواړم چې ډسپلی کټګورۍ په شکل یې ماته وښیي مثال کومې ډرایوونه چې دي هغه د هم کې خلاص شي مثال دا هم موږ د همدې ځای خلاصوو یو ټول لیست شي. دلته تاسو ګورئ په همدې چې کله کلیک ډسپلی اس امینو په همدې چې کله کلیک دلته بیا اوکې کړئ. هر کله مو چې اوکې کړه دلته بیا تاسو اپلای کړئ. کله مو چې اپلای کړه دلته بیا راشئ مثال سټارټ بټن ته. دلته تاسو وینئ مثال یو لیست اضافه شوی دی که نه کوم ډرایوونه چې څومره په همدې کې دي هغه هم دلته ښایي. بیا راځو مثال همدغه ځای ته بیرته راځو دلته بیا په کسټمایز باندې کلیک کوم. هر کله چې په کسټمایز کلیک وکړو د همدې دریم چک مارک څه وظیفه ده مثال ډونټ ډسپلی دیس ایټم د کوم ایټم چې د مثال کوم اپشن چې د همدغه مخه د کمپیوټر د بیخي موږ ته ښیي هم نه مثال او په سټارټ مینو کې دی نه ښیي. دا چې کله تاسو چک مارک کړئ دلته مثال په اوکې باندې کلیک وکړئ همدې څخه وروسته یې اپلای کړئ. بیرته راځو مثال سټارټ بټن ته. دلته کمپیوټر تاسو وینئ پرېښول شول دی ښیي هم نه. که خامخا له همدې مشکل سره مخ شو نو تاسو پوه شئ چې دلته مثال په سټارټ مینو کې همدغه ډونټ ډسپلی دیز ایټم همدا کوم چک مارک چې دی مثال همدغه لګېدلی دی. زه یې تاسو ته وښیم همدا چک مارک کسټمایز ته راځم بیا همدا چک مارک نو دا به تاسو بیرته مثال که تاسو مینو په شکل غواړئ هم ستاسو خپل طبیعت او که د لینک په شکل غواړئ هم ستاسو خپل طبیعت چې په کوم پوزیشن کې غواړئ هغه به مثال چک مارک زه خپله مثال لینک په شکل غواړم چې همدلته شو شي ویې ښیي همدې څخه استفاده کوم. لومړی چک مارک کلیک کوم. همدې څخه وروسته بیا اوکې همدې څخه وروسته اپلای. تاسو وینئ بیرته بیا راځو مثال دلته به کمپیوټر ښکاره کېږي خو فقط د لینک په شکل چې کلیک وکړو کمپیوټر به خلاصیږي. بیرته راځو مثال بیا هم سټارټ مینو ته. په سټارټ مینو کې بیا کسټمایز ته راځو. په کسټمایز کې مثال بل اپشن چې د کنیکټو همدغه څه وظیفه اجرا کوي همدا څه دي. دې په واسطه بیا تاسو کولی شئ چې مثال خپل کمپیوټر له نیټورک سره کنیکټ کړئ. که دلته همدا چک مار ولګوو مثال دلته فعلا کنیکټو په نوم کومه اپشن شته هیڅ کمانډ نشته دلته تاسو وینئ په لیست کې نشته.
که دلته بیرته دوباره زه راشم مثال دلته په کنیکټو باندې کلیک وکړم دلته زه بیا په اوکې کلیک وکړم دلته زه اپلای کړم مثال دلته موږ بیا وینو چې کوم اپشن چې د کنیکټو هغه اضافه شوي ده تاسو وینئ دلته اضافه شوي ده په همدې چې کلیک وکړئ دغه بیا موږ تاسو له همدې په واسطه له نیټورک سره کمپیوټر وصل کولی شئ دلته وینئ میسیج یې درکړو خو همدا بیا وروسته همدا په تفصیل سره د ټولو اپشنونه بیا وروسته تشریح کوو کنټرول پینل کې درسونه پاتې په همدې کې ځان ته خپل داچ کړئ ځان ته موضوع ده ښه همدې څخه وروسته بیا راځو کسټمایز ته په کسټمایز باندې کلیک کړو خدای دې وکړي چې همدې چک مارک په هدف پوهېدلی یاست همدغسې مثال کنټرول پینل دی کنټرول پینل دې دلته وښیي نه دې وښیي مثال لیست په شکل کې دې وښیي مثال لینک دې وښیي څه ډول دې وښیي همدغه هم خاص هغه کمپیوټر نه کوم سیټینګ دی دلته موږ تاسو وینو کمپیوټر په شان کټ مټ که دلته زه مثال ډسپلی اس امین وکړم دلته بیا موږ ته څومره مثال دا اپشن چې دی همدغه بالته کټګوري مثال لینک په شکل لیست په شکل یې ښایي دلته اوکې باندې کلیک کوم تاسو متوجه شئ ګلولیو شاګردانو زه راځم بیلته سټارټ بټن ته په سټارټ مینو کې تاسو وینئ مکمل څومره کنټرول پینل اپشن چې دلته ښکاري تاسو دلته وینئ په دې لیست کې ټولې ښکاري ښکاره شوي ښه له همدې څخه وروسته مثال چې کوم یو هدف مثال کوم یو ستاسو خوښه وي کوم اپشن هماغه غوره کړئ مثال هغه انتخاب کړئ تاسو ته کوم یو خوند درکوي ښه له همدې څخه وروسته بیا کسټمایز ته راځم مثال دلته زه ډسپلی اس الینک په شکل په همدې کلیک کوم ښه همدې څخه وروسته بیا راځم کسټمایز ته همدغه ټوله یوه طریقه ده سمه ده کنټرول پینل همدغه همدې څخه وروسته مثال ډیفالټ پروګرام لکه څرنګه چې مثال موږ کنیکټ ټو چک مار ولګوو همدا شان مثال ډیفالټ پروګرام په نوم یو اپشن چې د همدغه د اضافه شي که نه په همدې کې هم ځان ته مثال دارس کې دی په ډیفالټ پروګرام کې د به وروسته تشریحوو د ځان ته دارس دی مثال دغه د وښیي که نه دی وښیي که دلته چک مار ولګوئ اوکې یې کوئ اپلای باندې کلیک وکړئ دلته بیا د ډیفالټ پروګرام هم اضافه شوی دی تاسو وینئ همدغه هم اضافه شوی دی خو زه بیرته راځم مثال همدغه شی کوم دا چک مار لرې کوم مثال نه غواړم چې ماته دا ډیفالټ پروګرام وښیي همداسې ډیوایس اینډ پرنټر مثال دا د وښیي که ودی نه ښیي د دې په واسطه مثال د کمپیوټر پرنټر سره نښلول کېږي کوم پرنټر چې وي هلی کمپیوټر سره نښلول کېږي له همغه سیټینګ شي همدا اپشن دلته وښیي که ودی نه ښیي که غواړئ چې ودی ښیي چک مار ولګوئ که نه غواړئ مثال چک مار بیرته ایسته کړئ زه راځم دوباره مثال چک مار لرې کوم له همدې ځای څخه د به نه ښیي له همدې څخه وروسته ډاکومنټ مثال ډاکومنټ د وښیي که نه لیست په شکل دی وښیي ډسپلی دی کې مثال منو په شکل کې دی وښیي مثال لینک په شکل دی وښیي بوکینګ پوزیشن کې دی وښیي دلته چې لیکي ډونټ ډسپلی مثال دیز ایټم اوس په ده نه ښیي دلته مثال چې ډونټ ډسپلی کوم اپشن چې د همغه لګېدلی ډاکومنټ دلته ښایي نه یې ښیي نشته ډاونلوډ شته خو ډاکومنټ نشته که بیرته زه راسم مثال سټارټ مینو ته په سټارټ مینو کې دلته همدغه چک مارک چې کوم ډسپلی اس الینک کې کوم مثال اوکې نه وروسته مثال اپلای دلته به موږ ته ډاکومنټ هم ښیي تاسو وینئ دلته ډاکومنټ یې وښود تاسو وینئ ډاکومنټ ښکاره شه دلته ښه له همدې څخه وروسته مثال بل څه پاتې دي کسټمایز نه وروسته مثال له همدې څخه وروسته همدا شان مثال ډاونلوډ فولډر د وښیي که نه ډاونلوډ فولډر تاسو وینئ دلته یې ښایي زموږ سره فعل حالا موجود دی ډاونلوډ فولډر تاسو وینئ هم دلته ښایي دا د وښیي نه دی وښیي د ټولو یوه طریقه لکه څرنګه چې موږ تاسو کمپیوټر کې همدغه طریقه استعمال کړه د ټولو یوه طریقه ده کنټرول پینل مثال ډاکومنټ ډاونلوډ فولډر د ټولو یوه طریقه ده خو دلته یو بل نوی کوم هغه چې دی مثال چک مارک چې دی همدغه وظیفه بیله ده enable context menu in dropping همدغه هدف څه دی همدا هدف دی چې مثال که خامخا تاسو دلته له دې سټارټ مینو څخه یو پروګرام مثال ټسک بار ته ورئ یا ټسک بار څخه سټارټ مینو ته ورئ همدغه د یوړل شي که نه د یوړل شي که خامخا همدغه چک مار لګېدلی وي همدغه موږ تاسو کولی شو له همدې ځای څخه یو پروګرام شرکټ یو پروګرام ټسک بار ته کش کړو تاسو وینئ کش کېږي یو ټسک بار څخه وبخښئ ټسک بار ته ډیسکټاپ ته او ډیسکټاپ څخه یې مثال سټارټ مینو ته کش کړو تاسو وینئ دلته ځای په ځای شه که زه همدغه ویډیو ورم همدا سټارټ مینو ته ځي تاسو وینئ دلته زه کلیک کوم دلته تاسو وینئ دلته سټارټ مینو خلاصېږي دلته زه ځای په ځای کولی شم که زه بیرته مثال هماغه چک مار لرې کړم یا کوم همدا عمل چې دی همدا اکشن چې دی همدغه به نه تکرارېږي مثال همدغه به نه کېږي تاسو وینئ دلته راځم سټارټ مینو ته زه راځم مثال تاسو وګورئ کسټمایز په کسټمایز کې مثال چېرته راځم بیرته هماغه ډراپینګ چک مارک ته انیبل کنټیکس مینو ان ډراپینګ د بیرته لرې کومه دلته په اوکې باندې کلیک کوم تاسو دلته ګورئ اپلای خو زه راځم بیرته همدغه کوم اکشن چې دی همدغه به نه کېږي زه راځم تاسو دلته ګورئ اوس سټارټ مینو ته راځم په همدې باندې کلیک کوم دلته یو پروګرام مثال یا هماغه کلکولیټر کوم اکشن ښیي هېڅ نه ښیي تاسو وینئ هېڅ کار نه کوي دلته زما څخه کلیک وشو اوپن شه خو دلته کش کېږي نه مثال تاسو دلته وینئ نه کش کېږي
کش کولو دپاره مثال چې همدې خوا یې راوړئ حرکت ورکوئ تاسو به لیفټ کلیک نیولی ساتلی وي مثال او د ټچ پیډ په واسطه به ګوتې ته حرکت ورکوئ ښه نه کېږي تاسو وینئ نه کېږي موږ چې کړي بیا چکمار مو غیر فعال کړی بیرته زه راځم هماغه چکمار فعال کوم کنټرول پینل ټاسک بار انسټارټ مینو همدې څخه وروسته مثال سټارټ مینو ته کسټمایز ته راځم په کسټمایز کې مثال چیرته چکمار مو لري کوم چکمار انیبل کنټکس مینو اس ډراپینګ ان ډراپینګ همدا بیرته لګوم دلته بیا په اوکې باندې کلیک کوم تاسو وینئ اپلای اوس به هم کوم عمل چې و هغه به ترسره کېږي دلته کلیک کوم کلکولیټر یا بل نه وړی کېږي تاسو وینئ ښه نو خدای دې وکړي چې په همدې هم پوهېدلي یاست بیرته راځم مثال کمپیوټر کې مو برق هم کم دی د یوه اپشن تشریح کوو نور بیا په بله ویډیو کې تشریح کوو پاتې به کېږي درس ښه راځم کسټمایز ته په کسټمایز کې دلته بیا راځم ښه همدا مثال په فورایټ مینو مثال خپله خوښې مینو مثال دلته یوه اضافه شي که نه همدا هم ځانته یو فولډر دی یو اپشن ده تاسو دلته ګورئ د بیا څټ ته وروسته د ټول درسونه تشریح کوو یو تاسو وینئ دلته مثال فورایټ مینو مثال همدا فورایټ په کوم فولډر چې دی همدغه دلته اضافه شو ښه له همدې څخه وروسته مثال که غواړئ چې دا هم بیرته لرې کړئ لرې کړئ چکمار ترې ښه چې نه یې غواړئ مثال چکمار به ترې لرې کړئ بیرته به راشئ مثال ښکته کوم یو همدغه و دا چکمار بیرته غیر فعال کړئ اوکې باندې کلیک وکړئ دلته هم په اپلای باندې کلیک وکړئ ښه دلته مثال یوه بل اپشن ده همدا یو اپشن تشریح کوو نوره مثال ویډیو بس کوو تاسو دلته متوجه اوسئ ښه دلته مثال څه پاتې شول لکه چې ډېر لاندې لاړو ښه ګیم پاتې شو مثال ګیم د وښیي که ودې نه ښي دلته مثال ګیم کوم په شرټ مینو کې دلته ګیم ښایي نه یې ښایي نشته که دلته مثال موږ تاسو بیا راشو کسټمایز ته دلته په ګیم باندې کلیک ګیم اس ډسپلی مثال وبښئ دلته ډسپلی اس ا لینک مثال یې لینک په شکل به کار چې څومره ګیمونه وي دلته به تاسو کلیک کړئ بګې به ټول په داخل کې ته خلاصېږي تاسو وینئ ګیم دلته زه کلیک وکړم ټول ګیمونه موږ ته دلته خلاصېږي ښه که بیا مثال موږ تاسو چې وکړو هلته مثال لینک اس مثال وبښئ اس الیس انتخاب کړو یا مینو انتخاب کړو دلته مثال او په سټارټ مینو کې بیا به څومره ګیمونه چې وي ټول په یوه یوه ځانته کټګورۍ کې موږ ته خلاصېږي له همدې ځایه هم خلاصولی شو دلته به موږ ته یو جدا جدا ښیي دلته زه راځم وبښئ بیا مې غلط ځای کلیک وکړه زه ښکته راځم دلته ګیم ته راځم ښه او په ګیم کې مثال دلته چې کلیک کوم په ګیم کې مثال ډسپلی اس امینو دلته موږ د ټول یو په کټګورۍ په شکل ښکاري څومره ګیمونه چې وي دلته موږ ته ښکاري تاسو متوجه اوسئ دلته تاسو ګورئ ټول ګیمونه دلته موږ ته لیس په شکل ښکاره شول نو ګران دوستانو په خاص ډول ګللیو شاګردانو همدومره بس دی او په کمپیوټر کې مې بیخي برق کم دی کمپیوټر زموږ بندیږي او انشاءالله کوم پاتې درس شو هغه په راتلونکي ویډیو کې تشریح کوم د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ګللیو شاګردانو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست